پوره کیو قرآن په دې باندې دلیل دی دا واقعات چې راځي قرآن کې الله فرمایلی دی وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیه السلام باندې بیماری راغله او بچی مړ شو ښځه مړه شو اهل ختم شو ډېر مالدار او مالداري ته الله واخست خدای د ربنا دعا به مغواړي خپل رب د به आवाज کوي وایوب اذ نادى ربه الله وی د ایوب علیه السلام حالت یاد کی چې د رب د आवाज کوي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یالله ماته ډېر تکلیفونه راورسېدل دا تکلیفونه زمانه لري کوي الله فرمایلی دی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر دا دعا مولا واورید او قبول هم کړو الله داسې ذات دی چې د انسان دعا اوري او الله یې قبلوي سمیع الدعاء دی انسان الله ستاسو دعاګانو نه دی غافل یاره ما دا دعاګانې کړي دي الله به قبولې کړي قبولې به نه الله به خامخا قبلوي و انسان په خپل رب باندې د ښه ګمان وساته انسان په اخلاص باندې د خپل رب نه دعا وغواړه الله به ضرور دعا قبلوي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ځکه الله په خپلو صفاتو کې دا خبره راوړې الله فرمایلی دی امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الله به زمانه علاوه بلم داسې څوک رب شته دی چې انسان ضرورتونه پوره کوي او هغه باندې کوم مشکلات راغلي هغه ورنه پوره کوي اله مع الله ای داسې بل رب ته الله سره شته دی نشته دا کارونه څوک کوي دا صرف الله کوي دا حاجتونه دې څوک پوره کوي دا الله پوره کوي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم او د نورو پیغمبرانو دعاګانې الله را نقل کړي د قرآن د الله نبی چې کله بدر ته ووت د بدر میدان ته نبی صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته وکتل نږدې راغلي حدیث کې راځي د الله نبی خپل رب ته متوجه شو فاستقبل نبی الله القبله قبله ته کېناست او د رب نه دعا وغوښته حدیث کې راځي د لاسونه ډېر اوچت کړل ثم مد یدیه دعا دا دا بنم دا چې انسان بل لاسونه اوچتوي نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړل او دا دعا کې داسې عاجزي شروع کړه او تضرع شروع کړه یهتف بربه حدیث کې راځي د خپل رب نه دا دعا ډېره داسې په قوت سره وغوښتله انسان کله دعا غواړي او رب ته عاجزي کوي او کله ښي طرف ته اوړي او کله چپ طرف ته اوړي خوځېږي را خوځېږي عام د دنیا قانون هم دا دی چې کله انسان چا نه سوال کوي هغه ته د خپل ځان ډېر عاجزه کړي او دا څټه مور سره کوږ کړي او دا سره مور سره کوږ کړي د الله نبي په داسې طریقه باندې دعا وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم هغه دعا حدیثونه کې راځي اللهم انجز لي ما وعدتني یالله کومه وعده چې د ما سره پوره کړې ده دا را سره پوره کړه اللهم آت ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام یالله زما ملګري ډېر لږ دي که چېرته دا ته مړه کړي او دا هلاک شي مړه شي لا تعبد بالارض یالله ستا بندګي به په دې ځمکه کې ختمه شي یالله د زما ملګري مه ختموه دا غالب وکړه په دې کافرو باندې حدیث کې راځي وایي دومره ناشنا دعا یې وکړه دومره دا لاسونه اوچت کړل او دومره تضرع او عاجزي پکې وکړه حتی سقط رداؤه عن منکبیه په دې اوږو باندې دا څادر پروت و دام ته وغورځېده دومره ناشنا عاجزي ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او د هغې څادر یې راواخست د هغه په دې اوږو باندې بېرته واچو او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې کفاکا مناشدتک ربک دا د خپل رب سره ډېره ناشنا دعا وکړه او ډېره ناشنا جرګه دې ورسره وکړه ای د الله نبي دا ستا دپاره کافي ده الله به خامخا قبلوي چې سړی خپل رب ته دومره واوړي راواوړي او دومره ناشنا عاجزي ورته وکړي او دومره تضرع ورته وکړي الله به څنګه نه قبلوي